بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمندو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. درنو ملګرو، هغې کېږدۍ ته او هغې کوټې ته راغلو. څه موده مخکې تاسې ویډیوګانې کتلې وي. دلته یوازې یو کورنۍ په خیمه کې ژوند کاوه. اول د بل ځای نه کډوال شوم او دلته راغلم، او دا خیمه چې کومه وه دا ما بل چا نه په سوال باندې وغوښته. او دلته مې ولګوله او به دلته چې باد او سیلۍ چې راشي بچي بل کره لګم، او دلته دا تور تړو کې بس پراته وي. خیمې ژوند څنګه دی؟ دې نه مخکې خیمه کې ژوند تېر کړی؟ دې نه مخکې ما خیمه کې ژوند نه تېر کړی، ژوند ما نه پې تېر کړی. بس باد او سیلۍ بس پرې راشي نو خیمه یو بل او بل پلو تښتوي، نو دا بچي دا هم بل پلو خپلو خپلوانو کره لګم او را لګم. خیمه کې ژوند ډېر سخت دی او بس ویره مې او دغه ترکو کې چې کوم دی ژوند تېرو را تېرو. او بس د اوبو څه پروګرام دلته اوبه شته؟ اوبه نشته، اوبه پروګرام ډېر سخت دی. د بچو له سرپناه غم وکړم، که د ګېډې غم را وکړم د مزدورۍ، نو بس حساب کتاب داسې دی چې بس انډیواله بس سور خراب دی. تاسو څه ملګري چې راغلو نو د خیمې تصویرونه چې واخیستل نو څه نه څه لږ ډېر کار را جوړ شو، او بس بقایا چې کوم دی د کوټې ته بس چت هم پاتې، نیمه کوټه جوړه ده او پلستر هم پاتې، او دروازې او کړکۍ هم نشته. فلحال خلکو دا غواړم چې بس چا څه په وس کې که نه چې بس موږ سره صرف دا لاره ده لپاره که تېرو کسانو چې موږ سره لاس وړي داسې لاس را سره واړي، او بس فلحال دا کوټه بس نیمایي ته رسېدلې او نیمه بس پاتې، نه کړکۍ شته او نه دروازه او پلستر یې حساب کتاب یې بس نشته. موږ دا غواړو چې بس د خیمې نه کېږدۍ نه موږ کوټې ته شو. دا کوټه تر دې مخکې نه وه. بیا چې موږ د هغې نه ویډیو وکړه، هغه ویډیو مو شیر کړه، نو څه ورونو مرسته وکړه. مخکې په یو ویډیو کې مکمل ډیټیل شته، تاسو د هغې نه خبر یاستئ. په تفصیل سره مو د ټولو ورونو مرستې بیان کړې وې. پلاکونو دپاره خاکې او سرتاکونه او هر څه یې وشو. د اختر د جامو او د څپلیو د ښځینه او د نارینه او د اختر د سامان دپاره یې هم مرسته کړې وه. نو د ټولو ملګرو د کور ودان وي. د هغې نه بعد لومړی موږ زر بلاکونه اخیستي وو، وروسته 500 بلاکه کمېدل. د 500 بلاکو دپاره 4.5 روپۍ یو ورور ماته 20,000 روپۍ راکړې وې. 4.5 د هغې د روپو نه په دغه بلاکو کې واچولې، نور راته 2 کورنۍ وښودلې وې، هغې ته مو ورکړې. او 15 کلدار یې ورور د جلال آباد نه رالګلې وې د دې کوټې د بقایا 500 بلاکو دپاره. وروسته به یو بل ورور ماته 10,000 کلدارې لاس په لاس په دوکان کې راکړې، او 2,000 روپۍ د جلال آباد نه یو بل ورور یو صراف و هغه راکړي. دغه 12,000 روپۍ اوس د دې کوټې د چت دپاره راجمع شوي دي. نور مکمل مصرف شو. کوټه دا د سر ته رسېدلې ده، فقط چت، پلسترې، فرش او کړکۍ او دروازه پاتې دي چې موږ مکمل معلومات د ګودامونو نه راوکړو، د ګاډرو، د ټیارنو، د پلشتک او د مکمل د پټېدو د پلسترو اسباب 50,000 او 300 کلدارې په دې باندې مصرف راته. یو ورور ما سره واده هم کړې وه او تر اوسه د هغې معلومات هم نشته. دغه 50,000 او 300 روپو کې 12,000 روپۍ راجمع شوي دي. بقایا روپۍ چې دي که دې کې تاسې مرستې وکړي، بالخصوص د بهر هېواد ملګري، ځکه چې دلته اوس دومره هر څه په ټپه ودرېده. تاسو ټول بهتر د هر څه نه خبر یاستئ. کاروبار نشته، بیماریانې دي، او په دغه ورور باندې ژمی راغی او د سرپناه دپاره هېڅ نه لري. په خیمه کې ژوند کول سخت دي. اوس هم دی په خیمه کې اوسېږي. که د چت بندوبست یې ونه شي، دغه ماشومانو ته به دا ډېره سخته تمامه شي. درنو ملګرو، پلار یې په تورخم کې لاسګاډی چلوي. نور مخکې د دې ویډیوګانې تاسې لیدلې هم دي، په پیج کې لیدلی هم شئ. نو خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ. موږ به یې دغسې کورنو ته لاس په لاس رسوو.